دوستانو سلام، ورځ مو په خیر. مرهون مو له یو بل پښتو درس سره ښه راغلاست کوم. په تیرو درسونو کې موږ او تاسې ویله چې په پښتو ژبه کې درې زمانې موجودې وې: تېره سوې زمانه، اوس زمانه او راتلونکې زمانه. او دا مو هم وویل چې هره زمانه ځان ته جلا جلا برخې لري او هره برخه د خپلو مشخصاتو په نظر کې نیولو سره وړاندې کیږي. نن موږ تاسو ته د تېرې سوې زمانې یوه خاصه برخه وړاندې کوو چې د تېرې سوې مطلقې زمانې په نوم باندې مشهوره ده. تېره سوې مطلقه زمانه هغه زمانې ته وایي چې یو کار په تېره زمانه کې شروع سوی او په تېره زمانه کې پای ته رسېدلی وي، یعنې په بشپړه توګه یو کار سر ته رسېدلی وي. دغه زمانه دوه ډوله سټرکچر لري چې هر ډول یې په لاندې توګه تاسو ته وړاندې کوو. لومړی سټرکچر یې هغه دی کله چې د یو فعل سره مخ ته موږ وو راوړو، همیشه هغه زمانه تېره سوې مطلقه زمانه ده. مثلا ما کمیس وکښئ، تا کمیس وکښئ، د کمیس وکښئ، دې کمیس وکښئ، موږ کمیس وکښئ، تاسو کمیس وکښئ، دوی کمیس وکښئ. دلته تاسو متوجه سواست چې د وو په راوړلو سره د وو مطلق چې موږ په عاداتو کې ویلی وو چې په پښتو ژبه کې یو د مطلقیت عادت وجود لري چې هغه وو، د وو مطلق په راوړلو سره موږ څه وکړله؟ تېره سوې مطلقه زمانه مو ګردان کړل. دوهم سټرکچر یې دا دی کله چې موږ په یوه جمله کې خج پر ما قبل الاخره هجا، یعنی پر څملا باندې راوړو یا په پرېوتلو کې پر پرې باندې راوړو، په هغه صورت کې دا په کومه په مطلقه زمانه باندې راوړي. او که دغه خج چې دا دلته تاسې وینئ دا سرې سرې نښانۍ فشار دی یو ډول، که چیرې دا پر اخرنۍ هجا باندې راسي په هغه صورت کې په استمراري حالت راوړي. اوس مثلا زه څملا ستم، څملا خج چې راغلی په څملا کې ستم، دا په مطلقه توګه اوښتی دی. ته څملاستې، دا څملاستله، دی څملاست، موږ څملاستو، تاسو څملاستاست یا تاسو څملاستئ، دوی څملاستل، دوی څملاستلې. اوس که چیرې خج په آخري څپه کې راغلی و په هغه صورت کې چې کېږي دا په استمراري زمانه باندې اوړي. دغه دوه سټرکچره همیشه تاسو د دغو دوو سټرکچرونو په استفاده سره تېره سوې مطلقه زمانه جوړوئ. دا و د تېرې سوې مطلقې زمانې په اړه زموږ د نن درس. تر بله درسه پورې مو خدای مل شه.